بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو موږ تېره ورځ درس راوړو میسور پروګرام کې په فایل مینو باندې غږېدو. په فایل مینو کې موږ تاسو دا هم زده کړه چې څنګه کولی شو سیو او سیو از دا شیان موږ کار وکړو. پرنټ دوستانو اوس درته نه تشریح کوم، لږ درسونه مخته لاړ شي بیا پرنټ سره اشنا کېږئ. اوس یې نه تشریح کوو. راځو بل آپشن ده شیر. شیر دوستانو وایي نشر کولو ته، بل چا سره خپاره کول. زموږ تاسو انټرنیټ ولرو کولی شو چې دا نور سره شیر او ګروپي په شکل کار وکړو. مثلا موږ تاسو داسې یو پروژه اخلو چې یو دفتر دلته یو په بل ولایت کې بل هیواد کې هر چېرته سوي، نو هغه د دې لپاره چې موږ تاسو وکولی شو همزمان په دې کې موږ تاسو نورو خلکو سره کار وکړو. موږ تاسو له دې څخه څه کوو؟ کار اخلو. په یو وخت کې ورنه استفاده کوي. نو دلته سیف ټو کلاود باندې کلیک وکړه او لینک یې هغه ته ولېږه، هغه یې خلاصوي، هغه هم پکې کار کولی شي، ته هم پکې کار کولی شي. بل موږ تاسو ایکسپورټ لرو. پرون کې تاسو په یاد موږ تاسو یو شی دی پی ډي اف په نوم وویلې. پی ډي اف هم وویلې پورټیبل ډاکومنټ فایل مخفف ده. د دې لپاره موږ تاسو استعمالوو چې زموږ په ډاکومنټ کې څوک تغییرات رانوړي. نو یو لاره یې دا ده چې د سیواز له لارې نه موږ کولی شو پی ډي اف ته واړوو، بل لاره یې څه ده؟ ایکسپورټ له لارې نه. دا یې اسانتره ده. نو دلته ایکسپورټ ته لاړ شئ، کریټ پی ډي اف باندې کلیک وکړئ، لاړ شئ خپل ځای انتخاب کړئ، مثلا ریسافې ډیسکټاپ زه انتخابوم. د ډاکومنټ یک په نوم پبلش باندې کلیک وکړئ، تاسو ته څه جوړېږي؟ د همدغه ډاکومنټ یو پی ډي اف جوړېږي په همدې اسانۍ سره. سیو از لږ جنجال لري. دلته فایل ته به ځئ، بیا به سیو از ته ځئ، ځای ورته انتخابوئ. ځای دې چې انتخاب کړه دلته به ځئ، ورپسې ګرځئ چې پی ډي اف چېرته ده، دا هغلته ده، بعد له هغه نه کېږي. اما دلته اسان ده، خالي دلته لاړ شئ، ایکسپورټ باندې کلیک وکړه، کریټ پی ډي اف، ځای ورته انتخاب کړه، پبلش باندې کلیک وکړه، تا ته څه جوړېږي؟ پی ډي اف جوړېږي په همدې اسانۍ سره. بل دوستانو موږ تاسو کلوز لرو. کلوز څه کار کوي؟ همدغه د ورډ پروګرام کوم صفحه چې فعل حال ده دا درته بندوي، خو ورډ پروګرام نه بندېږي. مثلا دلته ما سره دغه زما فایل خلاص ده، صحیح شو؟ دا فایل خلاص ده، زه غواړم چې دا څه شی کړم؟ بند کړم. نو د دې بند کولو لپاره زه دلته فایل ته ځم، فایل ته چې لاړم دلته کلوز باندې کلیک کوم. ورډ پروګرام تړلی ده؟ نه، خو هغه کوم فایل چې و هغه څه شی سو؟ بند سو. لکه چې موږ تاسو ویډیو په هغه کې پلی کوو، ګالري کې یو ویډیو باندې کلیک کوئ، هغه کلیک کېږي. زه بېرته یو خانه شاته وځي، له ګالري نه خو نه یې وتلی، خو ویډیو څه شی سو؟ قطع سو. ویډیو قطع سو خو ګالري یې شته. نو دا همداسې ده. اوس ورډ پروګرام خلاص ده خو پکې فایل نشته. نو فایل تاسو زده ده، ځئ اوپن ته یا نیو ته، تاسو کولی شئ چې بېرته یو شی جوړ کړئ، یو فایل خلاص کړئ، ورنه کار واخلئ، استفاده وکړئ. نظر ستاسو اړتیا او ضرورت ته تاسو کولی شئ چې ورنه استفاده وکړئ او کار واخلئ. صحیح شو؟ دا موږ تاسو سره دغسې. بل دوستانو موږ تاسو سره آخري کې مور ده، په هغه کې اکاونټ ده. اکاونټ کې تاسو د خپل کمپیوټر او د خپل مایکروسافت اکاونټ په اړه معلومات مکمل درکوي. دا ما سره مکمل معلومات ده. وایي 2023 مکه هغه افیس استعمالوي. که غواړئ اپډیټ یې کړئ دلته اپډیټ کولی سئ که انټرنیټ ولرئ. او اباوټ ورډ دلته کلیک وکړئ، تاسو ته د ورډ پروګرام په اړه مکمل معلومات درکوي. کره کولی شئ ولولئ او خپل انګلیسي پکې ټایپ کړئ. بل موږ تاسو مانیج سیټینګ باندې که کلیک وکړو کولی شو دغه اکاونټ مو څه تغییرات پکې راوړو. څه دومره ضروري شی نه ده چې فعال یا غیر فعال کړو. بل څه دا فیس بیکګراوند ده. دغه ساحه کې تاسو دا کونج ته متوجه اوسئ. اول زه به لاړ شم، دغه آفیس دنز به درته تشریح کړم، بعد له هغه نه هلته ځو. فیلحال زما صفحه کوم رنګ ده؟ ګرې ده، خاکي رنګ غوندې ده. نو زه دلته ورته وایم چې نه دا څه شی که بلاک که، مکمل تور شو. حتی که د صفحې ته هم لاړ شي ګوره صفحه مکمل څه ده؟ تور ده. خو پرنټ کوي سپین درته ښه، خالي د نمایش درته تور ښیي. نو د پرنټ کوي درته په سپین یې درته پرنټ کوي، مشکل نه لري. بل دوستانو موږ تاسو څه لرو؟ ورته وایي چې نه وایټ یې که، مکمل سپین. دا مکمل سپین شو. که اوس صفحې ته ځئ، صفحه باید څه وي تا سره؟ سپین وي مکمل. صحیح شو؟ دا سپین لکه سترګو ته ضرر لري، کوشش وکړئ چې سپین ډېر مه یوز کوئ. بل یوز سیستم د سیټینګ. که تاسو کمپیوټر سیستم یې تور وي، مثلا دلته ګورئ دا زما سره بلاک ده، نو هغه هم به بلاک وي. که دا سپین شو هغه هم به سپین شي. او کلرفول موږ تاسو سره دغه شی دا ځایونه رنګه وي او دا ځایونه سپین وي. که خپل ډاکومنټ ته لاړ شو دا ځایونه رنګه ده او دا ځای هم سپین ده. نو نظر ستاسو ضرورت ته اړتیا ته هر یو څه تاسو خوښېږي هماغه پکې استعمال کړئ. نو زه اکاونټ ته اکاونټ کې چې لاړو دلته کلرفول شی اوس دا کونج ته متوجه اوسئ. دا کونج کې ګورئ داسې تور تور لږ شیان شته.
دغلته لاړ شه دا چینج کړه دا شی نه غواړم دا وینئ فقط هغه کونج کې بعض شیان چینج کېږي هر یو څه انتخاب کوئ ګلان غواړئ مثلا اسټریو غواړئ سټارز غواړئ ستوري غواړئ هر شی چې غواړئ همالته درته راځي نظر خپل ضرورت کولی شئ تاسو څه شي کوئ استفاده یې کوئ نو دا دوستانو موږ تاسو سره فایل مینو مکمل په دې هیله چې څه ورنه پوه شوي یاست